یو بله مسله د زکات ورکولو باره کې ده. دا مسله بار بار بیان شوې ده چې سید ته هاشمی ته دې ته زکات نه ورکول کیږي. قرآن کریم کې الله رب العزت سورہ توبه کې انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. دلی قسم خلق الله رب العزت په سورہ توبه کې بیان کړي او په شروع کې لفظ راوسته انما الصدقات. انما دی حصر لپاره راځي، تحدید لپاره راځي. انما یعنی صرف او صرف دغه قسم خلق. دې اتو قسمونه علاوه نم قسم په دې کې نشته او په دې اتو قسمو کې سید هاشمی اغاگان دا داخله نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغه او د زکات سوال تیر وکړو. دی خبره باندې خپل سر خلاص کړي. ابو داود شریف حدیث ده دی الله رسول ته یو کس راغه د زکات د مال سوال وکړو. دی الله رسول ورته فرمایل چې زکات یو داسې شی ده چې الله رب العزت دی یو نبی لپاره یا د غیر نبی الله رب العزت دی یو چا لپاره نسو راځي چې د زکات د مصرف فیصله وکړي. زکات د مصرف اختیار الله نبی تم نه د ورکړی. الله رب العزت قرآن کریم کې خپل بیان کړ رسول او نبی ته د دې اختیار نسته چې زکات به چاته ورکړو. بیا د الله رسول ورته فرمایل فإن كنت من تلك الأجزاء کچیرې ته په یغو اتو قسمه خلکو نه یې اعطیتک حقک نو بیا به زه تا ته د تا حق درکم. نو دغه اته قسمه په دې کې سید نسته، بنو هاشم نسته، آغاګان په دې کې نسته. د مسلم شریف حدیث ده دی الله رسول فرمایل دا زکات دا د خلقو د مال ګنده خیره ده، دا خیره ده، ګندګي ده او دا ګندګي د ما د کورنۍ لپاره الله حرام کړی ده. حضرت حسن یا حسین وړکۍ بچی و، صدقې کجوري پرتې وې، یوه کجوره یې راواخیسته، خلو باندې خلو یې پرې ولګوله، په خلو کې یې کېښوله. د الله رسول ورته وفرمایل کخ کخ ارمي بها، ویې غورځوله، خولې یې واچوه. ته نه یې خبر لا نأکل صدقه، موږ صدقه نه خورو، په موږ باندې الله حرام کړې ده. او د موږ فقهاو د زکات تعریف چې کړی، زکات څه شته وایي؟ علمګیری وایي هي تملیک المسلم، مسلم فقیر، تملیک الفقیر المسلم غیر هاشمی ولا مولاه. سید او د سید چې کوم غلام ده، سید دی اغاگانو غلامانو تم زکات نصیب ورکوي. زکات تعریف داده مسلمان فقیر بی اغا به هاشمی سید نی. اولا تعریف دی زکات دا سوی ده. نو سید تا زکات ورکول ایدی اختیار لیو امام سره، لیو فقیه سره، لیو عالم سره نده. سید او اغا یخت چې دا زکات نه ورکول کیږي په دې نه چې دی بې قدره ده، د عزت خیال شریعت نه ده ساتلی، بلکې دی قدرمند ده، دی عزتمند ده. د دې عزت لپاره، د دې توقیر لپاره
او د درجه ته شریعت کتلې دي دغه ګن په دې باندې مخره د نبی علیه السلام په اولاده باندې کچيري اتا په زړه کې د نبی علیه السلام مینه او محبت وی نو دا څنګه مینه د چته هغه مردار شي د نبی علیه السلام په کورنۍ باندې خوري